په غرونو کې د لمر راختو سره یو ځوان ښکارګر د خپل ښکار په لټه کې روان وي. غرونو هوا سړه وي، د ونو پاڼې په ځمکه غورځېدلې. ښکارګر به د خپل مهارت په سر ویاړ کو، هېڅ نه پوهېده چې نن ورځ به د جن بې مثاله درس زده کړي. دې ځنګل ته یو څو ښکاریان راغلي وي چې هغوی ګوري رابوري ښکار پسې بوځي چې کوم ځای به ښکار وکړي. په دې کې ښه ډېرې اوسۍ راجمع شوي وي او واښه خوري، او چې ته یې وویني له دې ورته پورته شي او وشي راواخلي او ته یې برابر کړي، او یو کس یو وشي ورخطا کړي نو اوسۍ یې په ملا باندې ولګي او ډېره زیاته زخمي شي. خو اوسۍ دا وځای نه وتښتي او ځان رد کړي. دې کې یو بل ښکاري هم ځنګل ته راشي او د اوسۍ چڼې چې واوري نو ډېر زیات ګبرو شي او ورپسې ګرځي، او چې وګوري اوسۍ راټولې شوې وي یو ځای کې، نو هلته دې ډېر زیات ګبرو شي او ګوري چې دلته څه چل دی. اور بلکې یو ګوري راګوري چې وګوري هلته یو اوسۍ پرته وي چې زخمي شوې وي، په غوښې لګېدلې وي. نو ښکاري دم له کورو نه بغیر یې مدد وکړي. اوسۍ ډېره یېرېږي، اوبه ورته واچوي، اوبه وڅښي او درته ګوري او بیا خوشحاله شي. بیا ولا پټۍ هم وکړي او د هغې نه پس بیا اوسۍ ټیک شي او بیا پاسي او بیا خپل رس ته روانه شي. نو ګرانو ماشومانو، که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، ملاوي کو به په بله ویډیو کې.